د خوښ او بریالي ژوند په اړه شپېته لارښوونې. سلامونه درنو دوستانو، خوشحاله یم چې وروسته له نسبتاً یوې اوږدې دمې یو ځل بیا د یوې بلې ویډیو په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. په دې ویډیو کې مې د خوښ او بریالي ژوند په اړه شپېته لارښوونې تاسې ته راټولې کړي دي. لومړی، د راتلونکي ضمانت څوک نشي کولی، باید خپلو منځونو کې مهربانه واوسو. دویم، بوخت انسان ډیر لږ خفه کیږي. دریم، د مهربانه خلکو یوازینۍ ستونزه دا ده چې فکر کوي نور هم د دوی په شان مهربانه دي. څلورم، هڅه باید وشي چې د نیوکو پر ځای ښېګڼو ته لومړیتوب ورکړل شي. ښېګڼې او لارښوونې اصلاح راوستلی شي، نه نیوکې. پنځم، ویره نیمایي ناروغي ده، ډاډ نیمایي درملنه او صبر د شفا پیلامه ده. شپږم، خاموشي یا چوپتیا د بېوسۍ په معنا نه ده. ځینې خبرې او خلک په ځواب نه ارزي. اووم، بریالي انسانان خپلې موخې تعقیبوي، نه د هر چا خبرې. اتم، تشویش هیڅکله هم د راتلونکي بڼه نشي تغییرولی. نهم، د منفي فکره خلکو خبرې د سړي احساس وژني او وړتیا یې ختموي. هڅه باید وشي چې د داسې خلکو خبرو ته اصلاً غوږ ونه نیول شي. لسم، نړۍ کې به ډېری ستونزې هغه وخت حل شي چې کله موږ یو بل سره وغږیږو، نه دا چې یو بل پسې وغږیږو. یولسم، غښتلي انسانان یوازې د خپلو ستونزو لپاره مټې رانغاړي، خو تر ټولو غښتلي انسانان بیا د نورو خلکو د ستونزو د لرې کولو لپاره هڅې کوي. دولسم، درې قدرتونه تل ستا په واک کې دي، ترې ګټه واخله: مینه، دعا او بښنه. دیارلسم، باور ولرئ چې هره ستونزه هواریدونکې او حلیدونکې ده. څوارلسم، د بریالیتوب لپاره باید حرکت وکړئ. پنځلسم، ښه ملګري ستا د ژوند په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. شپاړسم، مخکې له دې چې هر عمل ترسره کړې په اړه یې ښه فکر وکړه. اوولسم، په خوښۍ او خفګان کې تل پر شونډو مسکا لرل د بریالیو کسانو ځانګړنه ده. اتلسم، د نن ورځې ښېګڼه د سبا لپاره غوره سرمایه ده. نولسم، وخانده، د نړۍ غمونه خو دې څه په ټیکه نه دي اخیستي. شلم، د سخت کار او ډېرې مطالعې پایله روښانه راتلونکی دی. یوویشتم، خلک به ستا په اړه هر څه وایي، خو زه یې په اړه هېڅ تشویش نه لرم، ځکه ما پر تا باور کړی، نه په خلکو. دوهویشتم، رښتیني ملګري ستا د ژوند دایمي ملاتړي دي. درویشتم، له منفي لیده او منفي فکره کسانو دې لاره بېله کړه. څلېرویشتم، ښه انسان واوسه، خو خپل وخت د نورو ته د دې د اثبات لپاره مه تېروه. پنځهویشتم، د سختو ورځو یاران او ملګري هېڅکله مه هېروه. شپږویشتم، بښنه غوښتل مات زړه نشي رغولی. اوویشتم، څومره چې خبرېږي هغومره به ځورېږي. اتهویشتم، له جاهل سره جاهل په ثواب رسي. نهویشتم، پیسې، قصرونه او سهولت هېڅکله هم هوسا ژوند نشي دربخلی. دېرشم، د مور لپاره هر څوک پرېږده، خو د هر چا لپاره مور مه پرېږده. یودېرشم، د اشخاصو دنده او څرنګوالی مهم نه دی، بلکې ټول د دې وړ دي چې باید ورته احترام او درناوی وشي. دوهدېرشم، د هرې مسئلې لپاره مثبت تعریف ولرئ. درېدېرشم، د هرې ماتې لامل پرته له فکره عمل کول دي. څلوردېرشم، د مکالمې پر مهال خپلې ژبې ته متوجه اوسئ چې څه وایئ. پنځهدېرشم، رښتیني واوسئ، خو د اثبات لپاره یې وخت مه ضایع کوئ. شپږدېرشم، یوازیتوب ته هم لږ وخت ورکړئ، یعنی کله ناکله یوازیتوب هم ښه وي. اووهدېرشم، که غواړئ بریاو ته ورسیږئ، نو منفي فکر لرونکو او منفي تبلیغ کوونکو سره مو اړیکې پرې کړئ. شپږدېرشم، مسکا د ژوند مالګه ده او تریو تندی د هېڅ چا نه خوښیږي. اووهدېرشم، که غواړئ بریالي شئ، نو ژوند مو د یوې موخې پورې وتړئ، نه د شخص یا توکو پورې. اتهدېرشم، د نورو په کارونو کې نه مداخله کول د ادب نیمایي برخه ده. نهدېرشم،
هیڅکله هم تندی مه تریو کوئ ځکه تاسې نه پوهیږئ چې څوک مو په خندا مین دي. 40 د پاک زړه خاوندان تل ځورېږي. 41 پاکه اراده، غښتلي ګامونه او هیلهمندي مو خپلې موخې ته رسولی شي. 42 تېروتنه کول جرم نه بلکې د تېروتنې تکرار جرم دی. 43 نن غنیمت وګڼه، له پرونه تجربه واخله او د سبا لپاره چمتووالی ولره. 44 هیڅ ښکلې څېره بشپړه نه ده مګر اخلاق دی چې انسان بشپړوي. 45 که غواړې ملګري دې ډېر شي نو هیڅکله د چا زړه مه ماتوه. 46 د پیسو او کور نه لرل دومره د تشویش وړ نه دي، مهمه دا ده چې خوشحاله ژوند ولرئ. 47 روغتیا، خوښي او مینه د هر انسان هیله ده. 48 هغه څوک چې د مسکا لایق وي ترې مه یې دریغوئ. 49 د ټولو خلکو ستونزه د پیسو نه لرل نه دي. مینه، روغتیا او خلوص هغه څه دي چې ډېر یې هیله لري. 50 د یو ښه او بډایه ژوند درلودو لپاره کتاب ولولئ. 51 خفګان به وي خو دا د ژوند غوښتنه ده چې تل مو باید په خوله مسکا وي. 52 تیر هیر کړئ او راتلونکي ته هیلهمن واوسئ. 53 ژوند ډېر لنډ دی، په دې نه ارزي چې په خفګان یې تیر کړئ. 54 ښه خلک تل د ستونزو سره لاس او ګریوان وي. 55 باید داسې واوسئ چې خلک دې په تګ خفګان او په پرمختګ خوشحالي وکړي. 56 کله چې ژوند در باندې سخت شو نو ته هم سخت او ډېر کار وکړه. 57 ځینې خلک باطناً ډېر بدرنګ دي، یوازې پیسو ښکلي کړي دي. 58 ارزانه ژاولې او کم اصله خلک دواړه په لومړي سر کې خواږه وي. 59 هیڅ وخت لمونځ مه پرېږده ځکه د ژوند ټول برکتونه پکې نغښتي دي. 60 تیر هیر په اوس تمرکز وکړه او راتلونکي ته هیلهمن واوسه.